السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. بیا هم مازدیګر زه او زویا راوتلي یو. نن له خیره سره شورنخود در باندې خورو. زویا وایي زه شورنخود خورم. زویا څنګه شورنخود خورې؟ اول سلام واچوه. سلام. اینو مینه د مایانو په وارې ته راغلي یو. دلته شورنخود خرڅېږي نو د هغه دې ورته کېږو اوس له خیره سره. څه رقم شورنخود پیدا کېږي. شورنخود خو نو ټوله یو رقم وي خو بیا هم وبې خورو. درځه زویا شیشه وسو لاندې ځه را تاسولو لاندې د شورنخود در باندې ووینم. هغه دی ورته وګورئ. شورنخود به راکړې موږ ته صحیح دی. بس یو درې غابه راکړه را ماده کوي. زه به در باندې ووینم چې چش ورچي. دا پټاټې دي. سلات یې ور واچول. بیا چی شول چې ور واچول؟ دا نو سرکه ده. هذا كستيمر بعد مستیج ماده سو زویا. اوس به ووینې چې څنګه دي. شورنخود خوند درکوي که یا؟ ما ول د زویا دا مور ترخه وه. صحیح دی. مخامخ را باندې لمر هم دی. سترګې بیخي نه پرونېږي. ترخه نو داسې دي. شورنخود دي ښه. خوند به یې وګورم. زویا څنګه دي؟ زویا خوله داسې بده ونیوله. خوند یې لږ نه کوي. در زویا خوند یې نه درکړی؟ ښه خوند کوي. داسې وخوره. زه خوند ګورم تا ته وایم. نو ډېر خوندور دي ښه. زویا څنګه دا خوندور دي که نه دي؟ ولې؟ ډېر خوندور دي. نو دا ته ورته وګوره. قسم شیان پکښې ایښي دي. د زویا نه خوري. دغسې پاته دي تر اوسه پورې د زویا ده. شورنخود مو وخوړله. زویا نه دي خوړلي. نور نو دا په عینو مینه کې د مایانو په واره بولي دا ساحه. دلته نو ډېر د خوراک شیان خرڅېږي. رسټورانټونه هم زیات دي. زویا ولې دې ونه خوړل شورنخود؟ خوندور نه ول؟ بله ورځ له خیره سره پیزې ته راولم. صحیح ده. پیزا در باندې خورم. پیزا هم ته نه خورې. ما ته معلومېږي بله وار یوه پیزا خوندوره نه ده. نو بس دا یو دوبیین رسټورانټ دی د مایان د په وارې سره. دې ته هم نن سبا خلک راځي ډېری. زه خو یو وار یې ورغلی یم نو داسې ډېر خواړه مې نه دي ټېسټ کړي چې څنګه دي. دلته نو بس ډېری د خوراک سامانونه شته. دلته فکر کوم بریاني ده که څه شي دی. دلته هم رسټورانټونه دي. د سړک د غاړې خواړه دي. لمر هم په دغه وضعیت دی. دا نو غره ته تللې ده دا لار. دغسې راګرځو. یو د ګیس ډبه راسره ده. هغه راډکوو. مخامخ چې دی یو د ګیس شرکت دی. دغسې هغه ته ځو. ګیس ځینې راخلو. زویا ګاز ډبه خو دې راخیستې ده؟ هو. دا د بل ښایسته مسجد. د لوی احمدشاه بابا ابدالي مسجد جامع ده. دا شرکت ته راورسېدو. د ګیس دا ډبې ته ور واچوو. څنګه یې؟ طبیعت ښه دی؟ په خیر یې؟ خیرات دی؟ په څو ده کیلو؟
دا په عینو مینه کې یو د ګیس شرکت دی. اکثره وخت چې زه راسم دلته کور لپاره ګیس وړم. د ګیس ډبه ډکېږي. ګیس هم فی کیلو په 1,800 دی. بس نو خدای دې وکړي چې په دغه قیامت ودرېږي چې نور ګران نه شي. ژمی هم دی، یخ هم دی، د بخاریو ضرورت دی. صحیح دی. ولې نه راکوې؟ بیا لسی ولیدی زویا وایي لسی یې واخیستی. زویا لسی راوړه. دا باید چپه هم نه شي. دا ګاز ډبه باید سیده کښېښودل شي. خو خیر اوس نو دلته ځایېږي نه. راوړه لسی. زویا لسی غلا کوي. ښه زویا بس لسی و پنجه یې پر بوی نه پرېږدي چې مازې لسی و پنجه یې وویني بالا یې راخلي. بس نو موږ هم له خیره سره روان یو کور ته. نو بس دا و د نن ورځې ولاګ. شورنخود مو وخوړل. زویا ته یې خوند نه کوي ور او زه وږی وم. خوند یې درکوي نو بیا دې ولې نه خوړل؟ ښه دا مړه وه ډوډۍ یې خوړلې وه. بله څه کوو زویا؟ ځو نه؟ سبا بیا خبرې کوو. بس نو د الله په امان. ښه وخت. بل مسجد ته هم راورسېدو. مسجد به هم په داخلي کې په در ووینم بالا. د خدای په امان. بای بای.